بیګا شپه 12 بجې زموږ تاسې ګران هېوادوالو باندې یوه بزدلانه حمله وشوله چې پراخه ځایو باندې درې ځایه دوی حملې وکړلې. په دې په نتیجه کې یو کور په نښه شولو چې هغه دوه ورونه وه چې هغوی ټول ژوند یې لاسه ورکړی و. تر دې دمه پرې زموږ د اشرف خانې ته 8 کسان شهیدان راوړل شوي دي او 2 زخمیان راوړل شوي وه. زخمیانو حالت ښه دی الحمدلله، اپریشنې وشولې. د فلحال موږ ورغلو، وضعیت ته مو کتو، وضعیت یې ډېر لوړ دی او شهیدان خو خپلو کورنیو ته انتقال شوله چې هغوی هلته دفن کړي. بې شپې داسې ناوخته وخته موږ ساحې ته لاړو. هلته چې لاړو ولایت معاون هم سره و، نور مسؤلین هم سره وو. بیا هم هغه د سپین ږیرو نه د هغه علاقې خلکو نه پوښتنه وکړه چې دلته د کور کې څوک اوسېدل. هغه کور کې د هغه وطن د هغه علاقې 2 ورونه وه، بیچاره ډېر مسکینان غریب خلک وه چې هغوی 2 بوډاګان مور او پلار یې هم شهیدان شوي وه او د بچي هم شهیدان شوي وه. په دې کې زنانه او ماشومان هم موجود وه. هغوی وی چې زمونږ 15 کسان شهیدان هلته ځای په ځای باندې پیدا شوي وو، 15 کسان هم تر خاورو لاندې دي. هغه هلته ټیمونه لګیا وه، زمونږ امنیتي ځواکونه ټول لګیا وه چې هغه خلک را پیدا کړي او د خاورو نه یې وباسي. نو بیا ما د دوی ټول تعداد پوښتنه وکړه چې ټول تعداد ستاسو کورنۍ څو غړي د لاسه ورکړي دي. نو 8 کسان اشرف خانې ته راوړل شوي وو، د هغو ټول تعداد 18 کسانو پورې تعداد شهیدانو رسېدلو او 2 کسان دغه زخمیان دي چې د زخمیانو وضعیت ډېر لوړ دی. الحمدلله تاسو له بهتره معلومه ده چې زموږ دغه اشرف خانې او ډاکټر صاحبان څلوري سطح آمادګي لري. دې نه مخکې د کونړ زلزله راغله، چې زلزله راغله ټولو هېوادوالو ته دلته علاج هم وشو او اپریشن یې ورته وشو. آینده د فرق الله رب العالمین داسې پیښې د ولس باندې نه راولي او که داسې ایمرجنسي پیښې راځي زموږ د اشرف خانې ډاکټر صاحبان متخصصین پرسونل ټول آماده دی چې هغوی د لپاره داسې ایمرجنسي پیښو د لپاره ځواب ووایي او انشاءالله موږ ته ډېره حده پورې موږ پرسونل هم لرو، دوام لرو، امکانات هم لرو. انشاءالله د دوی لپاره به خدمت کوو.